بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وای. نجیب الله ځیرک یم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره تاسو ته د وټساپ یوه داسې طریقه ښایم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ د خپل وټساپ معلومات خوندي وساتئ. که مو چیرته موبایل له لاسه ورکړ او یا مو موبایل بل چا ته لاس ته ورغی، نو هیڅ تشویش مه کوئ. د دې طریقې په عملي کولو سره به د ستاسو وټساپ ټول معلومات خوندي ساتل کیږي. نو له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه کوم، که مو چیرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، ملګرو د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د سبسکرایب ترڅنګ د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ، ترڅو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي. ملګرو د سبسکرایب د چینل سبسکرایب باندې ستاسو هیڅ مصرف نه کیږي، خو د دواړو لپاره ګټه دغه ده چې زه به د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره هڅه کوم ترڅو تاسو ته یې برابرې کړم، او تاسو به د ستاسو ګټه دغه ده چې تاسو به زه د همدې چینل له لارې په پښتو ژبه یو څه زده کړئ او ملګرو ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځو ملګرو د عملي کار په طرف. طریقه ډېره اسانه ده، خو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. راځو لومړی ملګرو وټساپ ته وټساپ باندې کلیک کوو. له هغې وروسته ملګرو دغه درې نقطې چې تاسو ګورئ په دغو نقطو باندې کلیک کوو. له هغې وروسته سیټینګ ته راځو. نو کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړو، له هغې وروسته دلته راځو، اکاونټ ته راځو. نو د اکاونټ کلیک کولو وروسته ملګرو بیا راځو پریویسي ته. نو د پریویسي کلیک کولو وروسته ملګرو یو څه لاندې راکوزیږو، نو فینګر پرینټ لاک ته راځو. دلته ملګرو تاسو ګورئ چې نوموړی اپشن ډیسیبل دی، نو کلیک پې کوو. له هغې وروسته راځو دلته دغه تاسو ګورئ ملګرو دغه آف دی، نو کلیک پې کوو تر څو آن شي. نو کله چې آن شو دلته له موږ څخه کنفرم فینګر پرینټ غواړي. نو موږ به د خپل موبایل په فینګر پرینټ سنسر باندې د خپل د لاس هره ګوته چې وي هغه کولی شو موبایل د سنسر باندې کیږدو ترڅو د همدې ګوتې یو پرینټ له ځان سره واخلي. نو زه راځم دغه لومړۍ ګوته په خپل موبایل باندې کیږدم ترڅو موبایل زما ګوتې پرینټ واخلي. نو اپشن څنګه شو؟ فعال شو. نو دلته ملګرو تاسو ګورئ چې درې اپشن راغلي دي. نو دلته ملګرو لومړی اپشن چې دی امیډیټلی وظیفه دغه ده چې زمونږ وټساپ دی زر بندیږي لاک کیږي دي، او 1 منټ دا معنی چې 1 منټ وروسته دا خپله لاک کیږي، او 30 منټ دا معنی چې 30 منټه وروسته د مونږ وټساپ څنګه کیږي؟ بندیږي ده. خو ملګرو تاسو ته یادونه کوم چې تاسو لومړی اپشن چې دی دغه غوره وګڼئ، دغه بهتر اپشن دی ترڅو زر په بار یعنې په تیزۍ سره وټساپ څنګه کیږي؟ لاک کیږي. نو که هر چاته د ستا موبایل لاس ته ورغلی او یا د ستا موبایل یې واخیست، نو چې وټساپ ته دی هڅه کوي ترڅو د ستا ډیټا وګوري، نو هیڅ اجازه مو نه ورکوي چې وټساپ ډیټا بل نفر ته څنګه شي ښکاره شي، ترڅو چې کله ته خپله هغه سنس شوې ګوته په خپل موبایل باندې د موبایل سنسر باندې ټچ نه کړي، تر هغې پورې به ستا وټساپ ډیټا بل چا ته نه ښکارېږي. نو اوس یې راځو ملګرو عملاً ګورو، بک کېږو، راځو اوس وټساپ ته. نو کله چې وټساپ ته راغلو موبایل څنګه شوی دی؟ وټساپ لاکډ. دلته ګورئ ملګرو تاسو ته لیکلي دي چې وټساپ لاکډ. وټساپ څنګه شوی دی؟ بند شوی دی. نو له موږ څخه څه شی غواړي؟ فینګر پرینټ غواړي. هغه ګوته چې مخکې موږ ورسره څنګه کړی دی؟ زموږ ګوتې پرینټ اخیستی دی، زموږ ګوته ورسره موبایل زموږ د ګوتې یو عکس اخیستی دی. نو تر څو چې هماغه ګوته موږ په سنسر باندې کیږدو، نو زموږ وټساپ به څنګه شي؟ خلاص بشي. نو زه ګوته ورسره یعنې که چېرته ګوته غلطه پې کیږدي نو دغه میسج به ورکوي، که چېرته ګوته سمه پې کیږدي صحیح ګوته، نو وټساپ به څنګه شي؟